قاري صاحب لومړۍ پوښتنه د خوشحال سادات ګوښه کېدنې تر شا کوم لاملونه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه د خوشحال سادات ګوښه کېدنه دا د تعجب خبره هم نه ده او دا یو نه اټکل لیدونکی کار هم نه و. خوشحال سادات د اشرف غني له لورې د یوې معاملې په ترڅ کې د دندې نه وشړل شو. اشرف غني د قدرت له لومړي سره په معاملو لګیا ده او یو معاملهګر سړی ده. د ملي وحدت حکومت طرحه اشرف غني وړاندیز کړې وه. جان کیري د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت طرحه د ده له لورې وړاندیز کړه شوه. نو دا سړی له اولې ورځې په معامله کې ده او دته یوازې یو شی مهم ده چې هغه د ده په قدرت کې پاتې کېدل دي. د دې کار لپاره دی هر ډول معاملې ته تیار ده او د هر چا په سر معاملې ته تیار ده. د هر چا په سر معاملې ته تیار ده. دا سړی یو معاملهګر سړی ده. دی په هر څه معاملې ته تیار ده یوازې د قدرت لپاره. خو یو شی چې د خوشحال سادات ګوښه کېدنه یو واضح ښکاره پیغام چې د کابل ادارې نظامي بخش ته لري هغه دا دی چې د خوشحال سادات چې و دا د کابل ادارې په نظامي برخه کې یو وحشي جنرال و چې افغانان یې وژلي وو، د افغانانو په وینو یې لاسونه سره وو، ډېر خلک یې وژلي وو او د افغانانو په کورونو یې چاپې والې وې، د افغانانو کورونو ته یې سره انګریزان اړولي وو. دا یو داسې سړی و. ولې د دې ټولو سره چې د ټامیانو او فلبرایټانو دپاره وکړل او د خارجي اشغالګرو دپاره یې وکړل، بیا هم آخري انجام یې دا شو چې د اشرف غني له لورې د دندې وشړل شو. دا د کابل ادارې د ټولو نظامي بخش لپاره هغوی چې د خارجي اشغالګرو او د دې ټامیانو فلبرایټانو د اروپا او د امریکا څخه راغلیو میلمنو دپاره خپل افغانان وژني، د خپلو افغانانو په کورونو چاپې وهي، خپل افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي، هغوی دپاره دا یو ډېر ښه مثال ده او ډېر یو ساده عبرت ده. محترمه د سولې په وړاندې د کابل اداره د اولې ورځې نه د خنډونو په ایجادولو بوخته ده. د هغه ورځې نه چې د اسلامي امارت او د امریکایانو په منځ کې مستقیما مذاکرات پیل شوي دي، د کابل ادارې چارواکي په خنډونو ایجادولو بوخت دي او په دسیسو جوړولو بوخت دي او په ډېر زور سره په ډېر قوت سره هڅه وکوله چې دغه مذاکرات سبوتاژ کړي او ناکامې کړي. نړیوالو ته یې چیغې وکړې، امریکایانو خپلو مدارانو ته یې چیغې وکړې، الحمدلله محب یې هلته لاړو. په نورو نړیوالو غونډو او کانفرانسونو کې او په شخصي مجالسو کې په ډېر قوت او په زور سره د نړیوالو نه دا غوښتنه وکوله چې دوی باید د طالبانو سره مستقیما مذاکرات ونه کوي، د موږ په توسط باید مذاکرات وشي او د دې نه هم هدف دا و چې دوی په قدرت کې پاتې شي، په واک کې پاتې شي. دا اوسنۍ د سولې په وړاندې دا اوسنۍ د دوی دریځ یا د دوی دا اوسنۍ څرګندونې دا د صدیق صدیقي د څرګندونې یا د سلام رحیمي یا د کابل ادارې د نورو چارواکو څرګندونې دا فرمایشونه رالیږل چې دا دوی په خپل ځان پورې مسخره کوي، په خپل ځان پورې ټوکې کوي. داسې دی لکه یو څوک چې په خپل ځان پورې مسخرې کوي. زموږ په خوا کې متل ده وایي یو سړی چې په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه د ناوې سره کېنم. نو اسلامي امارت ته اصلا یو جهاد په حیث نه پیژني. اسلامي امارت ته وایي چې ته زما جهاد نه یې او په دې کار په هر څومره فشار چې تاسې وارد کړو، هر څومره فشار د کابل ادارې په کوردیناتو په غوښتنه د تیر کال په 9 میاشتو کې 8,000 بمونه امریکایانو په دې ملت وورول، 8,000 بمونه. خو بیا هم اسلامي امارت دې تیار نه شو چې ستا سره مستقیما خبرې وکوي. قاري صاحب دا هم آخري سوال، طالبان ولې له امریکایانو سره اوربند کوي خو بیا له خپلو افغانانو سره اوربند ته نه تیارېږي؟ محترمه د اوربند په اړه خو ګوره اسلامي امارت رسمي ویاندویانو او د اسلامي امارت رسمي ادرسونو په وار دا خبر واضحه کړې ده چې اسلامي امارت د تړون د امریکایانو سره د تړون د لاسلیک نه مخکې اوربند ته نه دی تیار او نه اوربند کېدلی شي. د امریکایانو سره د تړون نه وروسته بیا د امریکایانو سره اوربند یا په دوی د برید نه کول دا د تړون یوه برخه ده چې په امریکایانو د وتلو په جریان کې به په دوی برید نه کېږي، یا په دوی برید نه کېدل یا اوربند، هر عنوان چې دوی غواړي چې استعمال کړي ورته وایي کاروي. خو په امریکایانو باندې برید نه کېدل یا اوربند دا چې امریکایانو سره کېږي د یو څه په بدل کې کېږي. امریکایانو ته چې دا امتیاز ورکول کېږي دوی په بدل کې د افغانستان د خاورې نه وځي. دا ګوره ډېره ساده پوښتنه ده او ډېر ساده ځواب ده.
امریکایانو سره د 1 کال مذاکراتو په پایله کې اوربند رامنځته کیږي، هغه هم د یو تړون نه وروسته چې کله امریکایان تړون کوي چې موږ به د افغانستان د خاورې نه وځو، کله چې اسلامي امارت یو توافق ته رسیږي اوربند رامنځته کیږي. نو کابل اداره یا د کابل ادارې د نظامی بخش سره اوربند کیدل مخکې د دې چې دوی سره موږ مذاکراتو داخل شو، دوی سره موږ خبرې وکړو، د موږ او د دوی په منځ کې کوم توافق رامنځته شي اوربند غوښتنه کول، دا نه حقوقي اړخ لري او نه په نړیوالو شخړو کې دا کومه اصولي غوښتنه ده. که چېرته د کابل اداره هم داسې یو حالت ته تیار وي لکه امریکایان چې تیار دي، موږ د هغوی سره هم اوربند ته تیار یو. د کابل اداره دې ته تیاره ده چې دغه د امریکا او د اروپا نه راغلي میلمانه لاړ شي کډې بار کړي. نو که دوی دې ته تیار وي چې دغه ټامیان او فل برایټان خپلې کډې واخلي د امریکایانو سره یو ځای روان شي کډې بار کړي، نو موږ دوی سره هم اوربند ته تیار یو. اوربند خو د یوه توافق په ترڅ کې رامنځته شو، نو چې دوی سره اصلا توافق نه ده شوی او نه اوسه پورې دوی د یو جهت په حیث پېژندل کېږي، نو بیا څنګه د دوی سره اوربند ممکن ده؟ قاري صاحب دا موږ ته وخت راکړ او د موږ سوالو ته ځوابونه وویل، ډېره مننه.